السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قيامت علامات دا غید بیان سلسله روانه و بتوفیق الله. اغا کم علامات تی چی اغا بدی خبر باندی دلالت کی چی قیامت را نجدی شوی دی. بعض علامات بیان شوی و اغا وارا علامات چی اغا واقع شوی دی. تقریبا نخی او نها علامات دا بیان شوی. دا غینا بعد بیانم دا آغا علاماتو دے کم علامات چی رخکار شوی دی او والدی. نو لسما نخا آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردی دا چی فتنی بڑی شی. دا فتنو دا دیری دا قیامت تا نجدی کی دو پا علاماتو کی او علامه دا. حدیث کی رازی یوسو دلائل با ذکر کو. حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ابو هريرة رضی اللہ عنہ روایت تے وی لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة. وی دا آغا وقت پورے با قیامت نرازی چی سو پوری دو غٹو ڈلو جنگ نہیں کڑے. او دا غی تفسیر و وضاحت انشاءاللہ پا دیر روان درسونو کی بکی. وحتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30. او تقریبا دیرش دروغجن با پیدا کی. كلهم يزعم انه رسول الله. هر یو بدا گمان کئی او دا دعوه بکی چیز دا اللہ پیغمبریم. یعنی دیرش خلق با دا نبوت دعوه کئی با دروغ سرا. وحتی یقبض العلم او علم بوچت کریشی. ویلق الشح او بخل بعامشی بخلقو کی. وتکثر الزلازل او زلزلی بدیریشی. دی طول وضاحت بروان درسونو کی راجی دا هر یو زان لنخده. ويتقارب الزمان او دا وقت بنجدی شی، وقت بمختصر شی، وقت کی ببرکت ختم شی. طول معنی سید. وتظهر الفتن او فتنی برخکارش. دا مقصد دے بدی حدیث کی. ويكثر الهرج وهو القتل او قتال بدیر شی. وحتى يكثر فيكم المال او مال بدیر زیاد شی. فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. نو بیا با دا مال دا مالکم دا غیو سوچی چی سوک با دن دا صدقه قبول کی خو سوک بوتا نمیلاوی گی چی دن دا صدقه قبول کی. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. او یو سڑے با دا بلکس پا قبر بانی تیریگی نو دا ارمان بکی وی ارمان چی زرده پا زیبان دیوے او زب دی قبر کے پروتوے. دا حدیث امام بخاری رحمه اللہ روڑے دے او امام مسلم روڑے. دا حدیث کی زمانگ دلیل آگا دا دے چی فتنی بڑیری شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قیامت تنیج دے. یو بل دلیل پیوالا دام دا ابو هريرة رضی اللہ عنہ حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نیک اعمالو کی دا آغا فتنو دراتلون امخ کی چی آغا بده تورو تیرو پشانی. لکه سنگ چی دا شپی دا تیری نو دا فتنی بمدقشان زوروری فتنی. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. سحر بیو سڑے مؤمنی
ماښام به کافر والعیاذ بالله او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یا به ماښام مسلمانی سحر له به کافري وجه یبیع دینه بعرض من الدنیا د خپل دین به خرڅوي د دنیا د لاسه دنیا به یې خوښوي د دې دنیا سره به یې طبیعت لګي نو د دې دنیا د لاسه به دی هغه خپل دین خرڅوي والعیاذ بالله په صحیح مسلم کې دا حدیث دی بل دلیل پې واله دا هم د ابوهریره رضی الله عنه روایت ته متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستکون فتن دومره خطرناکې فتنې به راځي قیامت ته نږدې و قیامت نه مخکې القاعد فیها خیر من القائم په دې فتنو کې ناس به د ولاړ نه غوری والقائم فیها خیر من الماشي او ولاړ به پکې غوری د روان نه والماشي فيها خير من الساعي او روان به پکې غوری د منډه وهونکي نه مطلب د دې خبرې دا دی چې ناس به د ولاړ نه غوري ولاړ به د روان نه غوري روان به د منډې وهونکي نه غوري یعنی چې څومره د انسان په فتنه کې لږ لګیي او په دې فتنه کې ډېره دخل اندازي نه کوي دومره دی غوری د دې بل نه من یستشرف لها تستشرف او څوک چې دې فتنو ته ځان ور مخامخ کوي که نه نو د فتنې به یې راکاږي تباه به یې کړي فمن وجد فیها ملجأ او معاذا فلیعوذ به نو که چاته به کې بیا سلاره میلاوی شي د پټېدو او د دې فتنو نه د خوا کېدو نو په دغه لار دې روان شي او ځان دې پټ کړي دې فتنو نه دا ټول دلایل دي په دې باندې چې د قیامت ته رانږدې کېدو یو علامه ده د یو نښه چې سختې فتنې به راځي بل دلیل پې واله د عایشه رضی الله عنها روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو نیمه ورځ وه د نیمې ورځ دا ټیم او د ځان نه یې کپړه تاو کړې وه د سترګې تکې سرې وې وهو ینادي باعلی صوته او په زور یې دا خبره وکړه ایها الناس ای خلکو اضلتکم الفتن فتنې را روانې دي ګوره په تاسو باندې کقطع اللیل المظلم داسې فتنې لکه د شپې د تیارو په شان تکې تورې فتنې ایها الناس ای خلکو لو تعلمون ما اعلم که چېرته تاسو ته هغه خبرې معلومې وې کمې چې ما ته معلومې دي لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا نو تاسو به جړاګانې ډېرې کولی او خنداګانې به هم لږې کولی رواه الامام احمد د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی بل دلیل به ذکر کو بیا به د فتنو وضاحت وکړو اسامه بن زید رضی الله عنه حدیث دی وی اشرف النبي صلی الله علیه وسلم على اطم من اطام المدینه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې په دې غرونو کې یا په دې ډیرکو کې په یو غر په یو چت ځای باندې ودرېدو او دا وی هل ترون ما ارى هغه څه تاسو وینئ څه چې زه وینم وی موږ ورته وی لا موږ یې نه وینو یا رسول الله وی فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر زه خو فتنې وینم چې ستاسو په دې کورونو کې به داسې راځي یا داسې را روانې دي لکه څنګه چې د باران د قطرې راځي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ټولو نه دا حدیث دا خبره واضح شوه چې فتنې به ډېرې زیاتې راځي او نور هم ډېر احادیث دي په دې باب کې خو زه به اکتفا وکړم په دې یو څو باندې نو ګینې حدیث په دې خبره باندې چې فتنې به ډېرې راځي دا ډېر زیات دي خو دا یو درې څلور حدیثونه مې ته بیان کړو بطور دلیل چې د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې فتنې به ډېرې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې امر هم کړی دی ځای په ځای چې په الله پورې پناه ونیسئ د دې فتنو نه اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات هغه فتنه چې هغه به راځي په ژوندو باندې او هغه فتنه چې هغه په مړو باندې راځي د خبرې یاد ساتئ چې داسې خاص ځای شریعت نه دی ښولی چې د فتنې به صرف هلته وي او بس بلکې دا حدیثونه عام دي
چې دا فتنې به په ټولې دنیا کې خورې شي نو یو ځای خاص نه دی هسې دومره ده هسې دومره ده چې یو حدیث کې دا راغلی دی چې په دې عراق کې به فتنې ډېرې زیاتې دي د نورو ځایونو په نسبت په عراق کې فتنې د پخوانه ډېرې را روانې دي او اوس هم هلته فتنې ډېرې دي غټه فتنه چې کومه د عقیدې سټارټه شوې ده بنیادي په عقیده کې ګمراهي ده هم د عراق نه بیا د خوارجو قدریه معتزله دا ټول په عراق کې او نن سبا هم عراق د فتنو ځای دی هلته ډېرې فتنې دي نو عراق پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې حدیث کې پیشنګویي کړې ده چې دا د فتنو ځای دی نو د دې نورو ځایونو په نسبت هلته فتنې زیاتې دا د حدیث خبره ده بیا فتنې په دوه قسمه دي دا کمې فتنې چې تاسو وینئ او دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې د حدیثونو کې دا خبره بیان کړه چې فتنې به ډېرې راځي نو فتنې په دوه قسمه دي فتنه د شبهاتو او فتنه د شهواتو نو فتنه د شبهاتو هغه فتنه هغه شبهات چې انسان ته په عقیده کې رسي هغه خبرې چې د انسان عقیده کمزوري کوي لکه الله سبحانه وتعالی دې مرض ته اشاره کړې ده فی قلوبهم مرض د منافقانو په زړونو کې بیماري ده دا بیماري د څه بیماري ده دا د شبهاتو بیماري ده او نن سبا والعیاذ بالله څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې سحر به سړی مسلمانی د شپې به کافري د شپې به مسلمانی سحر به کافري نو تاسو که دې سوشل میډیا باندې وکتو او په دې انټرنیټ باندې چې کوم خلق په دې باندې مصروفه دي هغوی به د دې باب نه او د دې مسلې نه ښه خبري چې یهودو نصاراو انګریزانو غیر مسلمو څومره کوشش شروع کړی د دې دپاره چې زموږ د عقیده په موږ باندې خراب پکړي قسمه قسم شبهات روزانه نوي مسله مسلمانانو د عقیدې د کمزوري کولو لپاره د الله په باره کې په شک کې اچوي د قرآن په باره کې په شک کې اچوي د حدیثونو په باره کې په شک کې اچوي بلکې هغه نام نهاد مسلمانان په مسلمانانو کې دننه لګیا دي او داسې شبهې ورته اچوي چې دوی د دې حدیثونو نه زړه تور شي والعیاذ بالله دغه ټولې فتنې دي چې دې ته فتنه د شبهاتو وایي او د دې نه د انټرنیټ او دا سوشل میډیا دا ترې ډکه ده د الحاد فتنه شوه او داسې نورې فتنې دا ورځ ته ورځه زیاتیږي او کمیږي نه نو ډېر زیات احتیاط کوئ په دې باب کې خصوصا د خپل دین په باره کې د هر چا خبره مه اورئ چې هر سړي بیان ورکړی ده به ته یې لګې هر سړي لګیا دی دین په باره کې خبرې کوي ته یې اورې نه ما څو پیرې دا نصیحت تاسو ته کړی دی چې د هغه عالم خبره اورئ د دین په باره کې چې هغه معتمد عالم وي او تا ته پته یقین دی چې دی خلکو ته قرآن او حدیث ښیي د هر چا خبرې به نه اوري یهود نصاره د اسلام په باره کې څه وي دا بس دغې ته ناست یې اوري هندوان څه وي د اسلام په باره کې یې به اوري او بیا ورسره دومره علم نه وي چې د هغوی د دې شبهاتو جواب وکړي نو هغه خپل دین کې شکي شي والعیاذ بالله بیا یې ورځ داسې راشي چې دا شک یې دومره ډېر شي چې دا دین پرېږدي الله دې داسې حالاتو نه موږ لرې ساتي چې کله د سره علم نه وي نو بیا د دې غیر مسلمو دا خبرې اورېدنې دي پکار او نه د هغوی سره بحث مباحثه پکار ده لازم هغوی زموږ په دین باندې اعتراض دی نو هغوی سره به اعتراضونه یي خو دې اعتراضونو ته به هله ځان مخامخ کې چې کله د سره څه چې کله د سره علم او چې علم نه بیا به ځان نور مخامخ کې نور الحمدلله د هغوی یو اعتراض د ټولې دنیا غیر مسلمه چې دي د ټولې دنیا د دوی یو اعتراض په خپل ځای کې برابر نه دی ټول هسې تشه هوا ده د هغې جوابات الحمدلله زموږ علماو پخوا هم کړي دي اوس هم کوي او را روان وخت کې به هم کوي خو دومره د عوام چې علم ورسره نه وي نو هغوی کله ناکله د دې اعتراضاتو په مخ کې ګډوډ شي او په زړه کې یو شک پیدا شي به طور مثال
لکه نن سبا په دې باب کې مشهور عالم هغه شیخ ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله دی چې هغه عام چیلنج ورکوي د یهودو نصاراو ته د هندوانو ته د سیکانو ته چې څوک دې زمونږ په دې دین باندې څه اعتراض وکړي موږ یې جواب کولی شو تاسو صحیح اعتراض زمونږ په دین نشئ کولی هسې ټول پالتو اعتراضات دي ما خبره دې پورې راواغسته چې فتنه په دوه قسمه ده یوه د فتنه د شبهاتو او دا هغه فتنه ده چې د عقیدې په باب کې انسان ته راځي دویمه فتنه او د دې فتنو نور تفصیل هم را روان دی انشاءالله خو دا مختصر تفصیلی دویم قسم فتنې دي فتنه د شهواتو د شهوت فتنه دا هم یو بیماری ده دا هم په زړه کې یو بیماری ده یو بیماری د زړه هغه فتنه د شبهاتو ده او بله بیماری د شهوت ته بیماری ده الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وی کله چې تاسو خبرې کوئ نو خبرې داسې نرمې مه کوئ توای راته وایي مه فیطمع الذي فی قلبه مرض په زړه کې چې بیماري پرته ده د هغه به تمه پیدا شي کله چې ښځې داسې په مکیز باندې خبرې کوي او داسې نرمې نرمې خبرې کوي نو د چا په زړه کې چې بیماري د هغه په زړه کې تمه پیدا شي چې زه به د ښځې سره لینډ جوړ کړمه یا سوران تعلق به ورسره وساتم دا بیماري کومه چې په زړونو کې ده دا چې تمه به پیدا شي دا د شبهاتو نه ده دا د څه ده دا د شهواتو ده شهوت د فتنه لکه د ټولو نه خطرناکه فتنه په فتنه د شهواتو کې هغه د زنانو د فتنه ده من اخطر الفتن په فتنو کې خطرناکه فتنه هغه د زنانو د فتنه ده حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده ما ترکت بعدی فتنه اضر على الرجال من النساء پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد چې د ټولو نه زیات ضرر رسونکي فتنه د سړو ته هغه د زنانې دي او دا د دشمن غټه اسلحه ده ما مخکې دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې جنگ په دوه قسمه یو جنگ هغه چې په هغې کې ټوپک تماچه توره او کسان یو بل ته مخامخ کېږي یو بل باندې ګزارونه کوي یو دا جنگ دی دویم جنگ ته وایي الغزو الفکري د فکر د دماغو او د سوچ جنگ الحمدلله دشمن په دغه باب کې په موږ نشي غالب کېدی په هغه جنگ کې چې به یې کې توره او ټوپک استعمالېږي او مخامخ راشي خو په دې جنگ کې زمونږ بیخ بنیاد ویستو الغزو الفکري هغه جنگ چې په یې کې دماغ استعمالېږي د دشمن سره د اسلام د دشمن سره د ټولو نه غټه اسلحه چې استعمالېږي زمون خلاف هغه زنانې دي ځکه دا خبره یاد ساتئ او په دې باندې یو عالم کتاب هم لیکلی چې ډېره موده مخکې د یهودو یو اجتماع کړې وه او دا مشران یې پکې ناستو په دې سوچ چې مسلمانان به څنګه خرابوو نو ټولو په دې باندې اتفاق وکړو چې د مسلمانانو خرابول په داسې جنګ کې چې موږ ورته مخامخ شو هغوی مخامخ شي دا لږه مشکله ده خو غټه اسلحه چې د دوی په خلاف استعمالول غواړي هغه دوه خبرې دي یو زنانه او دویمه نشه د دوی زنانه هغه دوی ته لغړې کوي د دوی زنانه دوی ته راوباسي بهر ته د دوی زنانه دوی ته مخامخ کوي بس دوی به په دغه کارونو کې لګي دین به تیر شي او یا د دوی ځوانان په نشو کې راواړوي نو بیا به په باغچو کې او په چوکونو کې او د پلونو لاندې او په مقبرو کې به ناستي هغوی به د خپل کور نه هم خبر پاتې له اسلام بس په دغه نشو تماشو کې به لګیایي هم دا دوه کامیابې اسلحې وي د دشمن سره چې استعمال یې کړې په هر شي کې ګوره ته چې کله موبایل استعمالوې انټرنیټ استعمالوې په هر ځای کې تا ته د زنانه تصویر راځي که ته یې غواړې او که ته یې نه غواړې که ته پروګرام ډاونلوډ کوې په هغې کې د زنانه تصویر راځي که وقفه راځي په هغې کې د زنانه تصویر راځي
بار بار به د پروګرامونه چلی وي ستا خوا او شا کې زنانه دي که ته ورسره خبرې کول غواړې خبرې کولی شي او دا جي وي چیټ دی او دا جي انسټاګرام دی او دا جي پلانې شی دی او دا جي پلانې شی دی دا ټول شینې چې راویستي د دې دپاره دي چې په څه طریقه باندې د دې هلکانو او د دې جنکو رابطه جوړه شي. بله زما دا خبره ولیده او دا پوسټ ما ولیدو په انټرنیټ کې وایي نوی پروګرام راوتی دی چې هغه لرې نږدې کوي نو دی ورسره لیکلي دي لاندې که ته په یو جنۍ باندې مینې او دا جنۍ تا نه لري نو دې پروګرام په واسطه ته ځان ته نږدې کولی شي ته د هغې سره ویډیو خبرې کولی شي ته د هغې سره هر قسمه ملاقات به وروسته کولی شي. دا خبرې دا ټول د دشمن یو چال دی زمونږ د خرابولو لپاره او زه دا نه یم چې دشمن ناکامه شوی دی زه دا نه یم دشمن د ډېر حده پورې کامیاب دی زمونږ هغه ځوانان هغه خو پرېږده د سره چې جومات ته نه راځي د سره چې منزله نه راځي هغه چې بېدینه دي هغه چې په جنکو پسې ګرځي بازارونو کې چې شراب څکي هغه چې نشې او چرس او هیروین او دا استعمالوي هغه چې ډمان دي زه د هغوی خبره نه کوم هغه خو پکې تلي تلي دي زه د هغو خبره کوم چې ځان ته دینداره وایي او مونځ اودس هم کوي هغه هم په دې فتنه کې واقع دی د جنکو تصویران ګوري فلمونه ګوري ډرامې ګوري غلط فحش فلمونه ګوري د جنکو پردو جنکو سره رابطې جوړوي او چې بیا بهر ته راوځي ځان داسې سټ راسټ کې سپینه کپړه اچولي چې بوی که یمه نو هغه زه یمه دا هر څه پرېږده سپینګیري والعیاذ بالله الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي سپینګیري هغه په دې مرض کې اخته دي د فیسبوک په دې بیمارۍ کې او په دې شینو کې اخته دي او بیا یو متل دی په پښتو کې وایي نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پسې شي توره شپه شي نادیده چې په دیده شي دا موبایل د انګریزانو د پوښانه پیژندې او دې تعلیم یافته خلکو دوی پیژندې خو پښتنو دا شي نه پیژندو نو دا نادیده چې کله موبایل ویني که نه او فیسبوک پکې ویني نو بیا هغه هر څه وله تباه کي دین غیرت پښتو حیا عزت هر څه وله ختم کي په شرمونو موږ وشرمولو دې فتنې د انټرنیټ دې فتنې په شرمونو یې وشرمولو درانه درانه خلک لاړو وشرمېدو زنانه ویډیوګانو ته راووتې د چا سره چې معمولي کور کې څه مسله راشي یا په کوڅه کې بس جنۍ ناستې ځان له ویډیو جوړوي پښتنه جنۍ وي او ځان له ویډیو جوړوي مخ به ښکاري ټوله دنیا ورته ګوري که څوک د دې مرسته کوي او که نه کوي خو دا خلک د دې د مخ کتو ته خوشحاله وي د دې د اواز چې اورېده یو فتنه ده د اواز اورېدو ته خوشحالي نور دومره باتوران نه دي چې تا له مرسته کوي د هغې خو دغې ته خوشحاله وي په دې موبایل په دې فتنو کې مې شروع کړه نو هفته به راباندې تېره شي خو دا موضوع به ختمه نه شي او زه خصوصا د پښتون قوم خبره کوم د بل نه کوم ما نه به خفه کېږي نه ما کې یو عادت دی چې چا کې کوم کار او ته مخامخ ویم او په هغه مولیانو کې نه یم چې مخامخ خلک خوشحالوم چې زما صفت وکړي ستاسو خپله مرضي ده که زما صفت کوئ او که نه کوئ د ستاسو خپله مرضي ده او زما ذمواري هغه غلطي بیانول او د هغې اصلاح کول حدیث کې څه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویفشو الزنا قیامت ته نږدې به زنا عامه شي او یو حدیث چې ډېر ناشنا دی امام حاکم رحمه الله راوړی واورئ ښه یعنې زه تاسو ته دا وایم زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا راځي په خپله وایي هره خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي ما راته بیان کړې ده او هر خبره چې تاسو جهنم ته نږدې کوي هغه مې راته هم بیان کړې ده چې ځان ترې لرې ساتئ یو خبره د دین نه ده پرېښودې زه چې دا حدیث واورم حیران شم ورته حدیث کې څه دي غوږو ته کېدی وایي تاسو به د یهودو نصاراو او د غیر مسلمو په لار ځئ لازم به ځئ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حتی لو ان احدهم دې ته غوږ کېدی جامع امرأته في الطريق لفعلتموه کچرته په دې انګریزانو کې او په دې هندوانو کې او په دې یهودو نصارو کې چا چې ته د خپلې ښځې سره
په لاره کوڅه کې کوروالی کوو نو ای مسلمانانو تاسو به هم په لاره کې کوروالی شروع کوئ. دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره. د هغوی شکلونو ته وګوره، د هغوی ویښتو ته وګوره، زموږ د ځوانانو ویښتو ته وګوره، د هغوی امیلونه په غاړو کې پراته دي، د دوی هم پراته دي. د هغوی هغه ویلنټاینز ډے دی، یو بل چې څوک په چا میني هغه جنې له ګفټونه وړي، جنې هلک له راوړي. دا زموږ مسلمانانو هم شروع کړی. نن سبا ټیک ټاک راوتی دی، په ټیک ټاک کې لګیا دی جنکۍ ګډېږي. ولې ځکه چې انګریزان ګډېږي. جنکۍ او هلکان یو ځای تصویران وباسي او بیا یې شیر کوي په فیسبوک او په انټرنیټ باندې، ځکه چې انګریزان یې کوي. شعر و شاعري وړوکې غونته کې به یې برید بیلاني راغلي، هغه به قسمه قسم تصویران وباسي. کله به پروتي، کله به ناسي، کله به په اوبو کې، او کله به په ولاړی، او کله به خاندي، او کله به ګاډي کې، او کله به ورسره ګل نیولی، او په هغې به شعر و شاعري او زخمي زړه وایي. دا هغه حدیث دی، مخې ته یې کوي ځان ته چې یو وخت به داسې راشي انګریزان خو یې کوي اوس هم، هغو خو زناور دي په لارو کوڅو کې هم کوروالی کوي، زیناګانې کوي. خو په دې مسلمانانو کې به هم ګوره داسې پیدا شي چې هغوی به هم په لارو کوڅو کې کوي. یو سړی وایي چې دا نه منم، یو سړی اوس ماته وایي چې دا نه منم چې مسلمانان دې حد ته رسېدلي. زه یې درته ښیم، زه یې درته ښیم او ته به ورته حیران شي. دا دې پښتنو دا ډمان چې دي، دا فلمونه چې جوړوي، دا مسلمانان دي که نه دي؟ دا هلک او جنۍ چې ګډېږي په لارو کوڅو کې ګډېږي که نه ګډېږي؟ نور تاسو څه وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته انګریزانو په لاره کوڅه کې کوروالی وکړو تاسو به هم کوئ. مسلمانانو کې به داسې چې هغه به په دوی پسې روان وي. دا ډمان چې په دې لارو کوڅو کې ګډېږي او دا د مینې محبت او د عشق د خبرې او د فلم جوړوي په لارو کوڅو کې او په علاقو کې، ولې دا دغه خبره نه شوه؟ تاسو ته شوه که نه شوه؟ ایمان به دې په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر شي چې هغه څنګه حقیقي خبرې بیان کړي دي او هغه رښتینی پیغمبر و. ځکه چې کومه خبره چې هغه کړې ده هغه شان شوې ده. نو د زنانو دا فتنه دا لویه فتنه ده، لویه فتنه. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي بني اسرائیل چې تباه شوي د چا د لاسه تباه شوي؟ د زنانو د لاسه. او تاسو باندې هم لویه فتنه زنانه وي. یو حدیث کې دا راځي چې خطرناکې فتنې دوه دي چې د انسان بیخ بنیاد وباسي، هغه مال او زنانه. ځکه چې یا به د خېټې غم کې او یا به د شهوت غم کې، داسې ده که نه ده؟ نو په دغه دوو پسې ګرځي. څوک چې په زنانو پسې ګرځي هغه شهوت پوره کوي، او څوک چې حرام مال خوري هغه خېټه ډکوي. دواړه خطرناکې فتنې دي. دواړه الله دې موږ د دواړو نه لرې ساتي. فتنه د مال دا بله فتنه ده. فتنه د مال الله په قرآن کې څه وایي؟ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه. پوه شئ چې ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا یو فتنه ده، یو امتحان دی. په سورة الانفال کې الله دا خبره کړې ده، لا تخونوا الله والرسول. ای ایمان والو خیانت ونه کوي چېرته د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د هغه د دین سره. ګورئ خیانت ونه کوي. بیا پسې ډایرکټ وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم. علما وایي د دې نه دا فایده راووته. اول وایي خیانت مه کوئ، بیا وایي پوه شئ چې ستاسو بچي او ستاسو دا مال فتنه ده. وایي فایده ترې دا راووته چې د خیانت غټه لار چې انسان د الله سره خیانت وکړي او د پیغمبر سره، هغه یا د بچو په لار کېږي او یا د دې مال په لار کېږي. ډېرو خلکو چې دین پرېښودی د مال د لاسه پرېښودی دی، ډېرو خلکو د بچو د لاسه پرېښودی دی، د مزدورو د خېټې د شهوت او د ښځو د لاسه پرېښودی دی، والعیاذ بالله. نو دا مال هم یو فتنه ده. ځکه الله څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم. ای ایمان والو غافل دي نه کی تاسو د دین نه. بس دوه خبرې ذکر کړي دي، لا تلهکم اموالکم
ولا اولادکم، مال ستاسو او بچی ستاسو. داسې نه چې د دې د لاسه تاسو د دین نه غافله شي. نو فتنه د مال دا هم په دې کې دننه راله، فتنه د اختلاف په دې امت کې چې دا کوم اختلافات دي دا هم یو فتنه ده. او حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما د الله نه 3 خبرې غوښتلې وي، 2 راکړې او یوه یې رانه څه کړه، یوه یې رانه منع کړه، یوه یې رانه کړه. کومه چې رانه کړه هغه دا ده چې ما ووایي یا الله زما امت په خپل منځ کې مه ورانوه. وی الله دا خبره ونه منله، الله دا خبره ماله ونه منله، نو لازم به په دې امت کې اختلافات دي، یو بل سره به یې ورانوي. دا هم یو فتنه ده، فتنه د شهرت، فتنه د بچو. موږ دلته ډېر زیات تفصیل نشو کولی، موږ به دې نه هم زیات تفصیل کړی. نو فتنه د شهرت، فتنه د جوال، فتنه د انټرنیټ، دا ټولې فتنې دي. الله سبحانه وتعالی دې چې موږ بچ ساتي. او دا جوال خو ناشنا فتنه ده، دا خو داسې فتنه ده چې تپوس یې مه کوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثونو کې ووایي چې فتنې به ډېرې راځي، دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده. فتنې شروع د هغه ځینې شوې چې کله عمر بن خطاب رضی الله شهید کړی شو، دا فتنه وه، امتحان راغی په امت باندې. بیا عثمان رضی الله شهید کړی شو، بیا جنگ جمل، جنگ صفین، حسین رضی الله عنه شهید کړی شو. او هغه چې د دروازه کولو شوې ده په دې امت باندې د فتنو، نو د اوسه پورې هغه دروازه څه ده؟ د اوسه پورې هغه دروازه کولاو ده. او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما په امت کې یو پیر توره ښکاره کړې شوه، یعنې جنګونه شروع شو، نو بیا به د همیشه دپاره وي. نو دا سویمه نښه شوه، لسمه نښه شوه، لسمه نښه شوه چې څه به ډېرې ښکارې شي؟ فتنې. یو لسمه نښه د قیامت په وړو نښو کې قتل به ډېر شي، قتل به ډېر شي. حدیث د ابو موسی اشعري رضی الله عنه دی، او ښه صحیح حدیث دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام ابن ماجه راوړی. ډېر ناشنا حدیث دی، ډېر ناشنا. زه تاسو ته وایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه تاسو واورئ، نو په دې خپل پیغمبر به هم د ایمان ښه ډېر شي. ځکه چې دا چې کومې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي ټول د مستقبل دي، او هغه قشن کېږي څنګه چې ویلي دي. نو دلیل دی د هغه په نبوت باندې چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی. د حدیث ته غوږ کېدی، وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یحدثنا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا و موږ ته خبرې کولې، او دا وایي چې ان بین یدی الساعه الهرج. یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په دې خبرو کې چې د قیامت نه مخکې قیامت ته نږدې به هرج ډېر شي. قیل وما الهرج، تپوس شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله د هرج څه ته وایي؟ وایي الکذب والقتل، دروغ به ډېر شي او قتل به عام شي. قتل، خلق به یو بل وجني. نو هغه وایي اکثر مما نقتل الآن یا رسول الله. صحابه کرام ګوره اوچت خلک وو، اوچت ذهنونه وو. یا رسول الله دا څومره کافران چې مونږ اوس وجنو، د هغه وخت مسلمانان به د دین هم زیات کافران وجني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل انه لیس بقتلکم الکفار، سادهګان یې تاسو، دغه نه دومره دغه قتل چې تاسو به کافران ډېر وجنئ. نه نه، هغه خبره نه، ولكنه قتل بعضكم بعضا. خدا کم قتل چې زه دومره د هغه قتل دی چې تاسو به یو بل وجنئ. حتى يقتل الرجل جاره، یو سړی به رالګي خپل ګاونډي به وجني. ويقتل اخاه، یو سړی به رالګي خپل رور به وجني. ويقتل عمه، یو سړی به رالګي خپل
تره به وجني ويقتل ابن عمه او یو سړی به رالګي خپل د تره زوی به وجني دا د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه ده بل حدیث دی متفق علیه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان بین یدی الساعة لایاما قیامت نه مخکې به بعض ورځې راځي یرفع فیها العلم علم به دیني علم به د خلکو نه کم شي وینزل فیها الجهل او جهل او جهالت به عام شي ويكثر فيها الهرج او هرج به ډېر شي خلک به یو بل وجني اول دلایل ذکر کوو بیا دې خبرې له راځو بل حدیث والا امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج وهو القتل قیامت ته هغه پورې نشي راتلی چې څو پورې دا نښه نه راغلي او هغه ده چې مسلمانان به په یو بل کې لګي یو بل به وجني یو حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې ډېر ناشنا دی والذي نفسي بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قسم می دی په هغه رب باندې د چا په لاس کې چې زما ساده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وی داسې وخت به راشي قیامت ته نږدې چې قاتل ته به دا پته نه وي چې زه دا سړی ولې وجنم او مقتول غریب ته به پته نه وي چې ما ولې وجني بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې هم دا نښه ذکر کړې ده امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی او په هغې کې هم دا دي چې ویکثر فیها الهرج قیامت ته نږدې به داسې ورځې راشي چې قتل به عام شي هسې دې نښې ته وګوره موږ وایي دا هغه نښې دي چې راښکاره شوي دي دا کمې نښې دي راښکاره شوي دي دا راښکاره شوي ده که نه ده د هغه وخت نه د مسلمانانو په منځ کې جنګونه جنگ جمل مسلمانانو په منځ کې جنگ صفین د چا په منځ کې مسلمانانو په منځ کې واقعه د حره د مسلمانانو په منځ کې او بیا دې سره روانه ده اوس خو عامه خبره ده دا حدیث تاسو واورېدو ما چې تاسو وایئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت به هم د ایمان ښه ډېر شي و یو سړی به رالګي خپل ګاونډي به وجني یو سړی به رالګي خپل تره به وجني یو سړی به رالګي د خپل تره زوی به وجني یو سړی به رالګي خپل ورور به وجني دا عامه ده زمونږ د پښتنو په معاشره کې روزانه خبر نشر کېږي چې پلاني ځای کې یو سړی ووژلی شو پلاني ځای کې ډاکوانو سړی ملک پلاني ځای کې په ځمکه باندې ورانه وه او څلور پکې مړه شو په روجه کې وي په واوره باندې وران شو نو درې پکې مړه شو په څه په واوره باندې صرف په واوره باندې وران شو درې پکې مړه شو دقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده او دا پته هم نشته دا څوک چې وجني چې زه ولې وجنم اوس واوره او د واورې دا خبره څه د وجلو ده او هغه کوم چې وجله کېږي هغه غریب ته خو بلکل پته نشي چې ما ولې دا خلک وجني اوس دا لږ ورځې مخکې یو خبر مې کتو چې یو ټکسي ډرایور په چارسده کې چا وجلی دی د هغې نه مخکې په چارسده کې وي 3 کسان وجلی شوي او د هغې نه مخکې دغه شیرګړ که کوم ځای سره چې دی وي 4 کسان په ګاډي کې وجلی شوي او انسان حیران شي چې دا څه قیسه روانه ده د انسان دا وینه او د مسلمان دا وینه دومره سپکه شوې ده ځکه زمونږ دشمن ډېر خوشحاله دی ولې زمونږ دشمن خوشحاله دی موږ یو بل وجنو موږ یو بل ختمو که بعض پکې راپاسي د جهاد په نوم نو هغه وی د ټولو نه اول جهاد د مسلمانانو ملکونو خلاف پکار دی نو هغه به د مسلمانانو ملکونو خلاف او د مسلمانانو د بچیانو خلاف لګي او هغې ته به جهاد وي او کفر او کافران هغه به دې پارامي لکه څنګه چې د خوارجو یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده ویقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان بوتان والا او مشرکان به د دوی نه پارامي خو مسلمانان به ترې پارام نه وي مسلمانان به وجني ته کافر ته مرتد یې هغه وایي ته کافر او ته مرتد یو بل وجنئ یو بل ختموئ ځکه دا خبره واورئ چې ګورئ
په اسلام کې په ناحقه قتل دا یو لویه ګناه ده. هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبر ذکر کړې ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې یو مسلمان قصدن عمدنې مړ کو په ناحقه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، همیشه دپاره به په جهنم کې وغضب الله علیه او الله به دې ته به غوسه کوي. څه وړه خبره نه ده. ګورئ حدیث کې دا راځي وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د ده نه به دا وینه روانې او دغه به یې د سر نه نیولی د قاتل چا چې وجلی دی او د الله خواته به بوځي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لما قتلني، یا الله تپوس وکړه د ده نه چې د زه ولې وجلی یم. په انچه ځي باندې او په پوټ ځي باندې راولګي یو بل مړه کي او دې ته غیرت وایي او دې ته پښتو وایي. زه هم که غیرت او پښتو دی نو زه دله په دې غیرت او په دې پښتو باندې د خپل بوټان پاکومه چې ته په انچه ځمکه باندې یو مسلمان وجني، ته به پوټ ځمکه باندې مسلمانان وجني، هغه ته واوړېده زه واوړېده څه چلو شو. په معمولي خبرو باندې یو بل وجل، په معمولي خبرو باندې اوږدې اوږدې دشمنیانې کول دا د قیامت په علاماتو کې یوه علامه ده. څو شوي؟ 11. 12مه علامه او 12مه نښه د قیامت ته نږدې کېدو د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت. د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت دا هم علماو ذکر کړی د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده، د قیامت ته نږدې کېدو علامه ده. اوږد حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. حذیفه رضی الله عنه وایي چې موږ د عمر بن خطاب رضی الله سره ناست وو، وی هغه وایي چې تاسو کې چا د فتنې په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه اورېدلي دي؟ وی بعض وایي چې او موږ اورېدلي دي. وی تاسو کې څه دغه فتنه وایي چې د ښځې په باره کې او د ګاونډي او دې په باره کې راځي د کور په باره کې وایي دغه نه وایم، دغه ګناهونه او دغه مسلې خو انسان ته په مانځه سره بخلی کېږي او د روجې سره او صدقې سره. زه هغه فتنې یادومه التي تموج موج البحر، زه هغه فتنې یادوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خبره کړې ده او هغې به داسې چپې لکه دریاب دا چپې. وی ټول خلک غلی شو. وی ما وی چې زه به دا خبره وکړم. وی د فتنو تذکره مې ورته وکړه چې دا فتنې به راشي او چې کوم زړه ته دا فتنې کوشي هغه به تور شي او چې کوم ته بچ پاتې شي هغه به سپین وي هغه زړه. وی بیا ورته ما ووی حذیفه رضی الله عنه وی ما عمر بن خطاب ته ووی چې ان بینک و بینها بابا مغلقا، ای امیر المؤمنین ستاو د دې فتنو په منځ کې یو دروازه ده چې هغه بنده ده، دا فتنې تا له نقصان نه درکوي. وی هغه مانه تپوس وکړو چې دا دروازه به بیا ماتېږي کولاویږي به؟ وی ما ورته وویل چې نه بل یکسر دا دروازه به ماتېږي. او وی بیا ورته ما دا م وویل چې د دروازې مطلب د ماتېدو مطلب دا دی چې رجل یقتل او یموت، یو سړی دی هغه به یا وجلی کېږي او یا به مړ کېږي. په بل حدیث کې دا دی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه ته وویل چې د فتنو په باره کې خبره وکوي. حذیفه ورته ما لک ولها، امیر المؤمنین ستا د فتنو سره څه کار دی؟ ان بینک و بینها بابا مغلقا، ستا د فتنو په منځ کې خو یو دیوال دی. وی هغه وی چې فیکسر الباب ام یفتح، دا دروازه به د فتنو ده بیا کولاوي که نه ماتېږي به؟ وی ما ورته وی چې نه دا به ماتېږي، دا دروازه به ماتېږي. بیا وی موږ د حذیفه نه تپوس وکړو د ملګرو چې آیا عمر بن خطاب ته دا دروازه معلومه وه چې دا څوک دی؟ وی هغه وی چې او داسې ورته معلومه وه لکه څنګه چې ورته دا معلومه ده چې سحر پسې شپه راځي او په شپه پسې سحر راځي. وی بیا موږ د حذیفه رضی الله عنه تپوس ونه کړو د هغه هیبت ته لاسه او د عزت ته لاسه ډېر تپوسونه هم ترې نشو کولی چې دا دروازه څوک ده.
نو موږ مسروق رحمه الله ته ووی چې ته لاړ شې ته دنه تپوس وکړې چې دا دروازه څوک ده چې دا به ماته شي او بیا به په دې امت باندې دا فتنې را سټارټې شي وی فسأله هغه ته تپوس وکړو نو هغه ورته عمر ده عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب رضی الله عنه د فتنو په منځ کې او د دې خلکو په منځ کې چې کومه دروازه وه هغه څوک عمر بن خطاب رضی الله عنه د عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات کېده د هغه دروازې ماتېده دي بیا په امت کې فتنې سټارټې شوي دي لکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د مرګ پورې یو فتنه په امت کې څوک نشي ثابتولی خو چې کله عمر بن خطاب رضی الله وفات شوی دی بس بیا فتنې او اختلافات او د هر څه شروع شوي دي ځکه یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی عمر بن خطاب رضی الله عنه د جمعې خطبه کوله نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه بیا یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکره وکړه بیا یې دا وی انی رأیت کأن دیکا نقرنی 3 نقرات وی ما په خوب کې داسې وکتو چې یو بانګي ماله په دې خپله مکوخه 3 ټونګې راکړې وإني لا أراه إلا حضور أجلي او ما ته داسې ښکاري چې زما وخت را نږدې شوی دی نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه د ژوند چې کوم په دې کې مسلمانان د فتنو نه بلکل منع وو ځکه چې د فتنو او د مسلمانانو په منځ کې یو غټه دروازه وه او دروازه څوک وه عمر بن خطاب رضی الله عنه نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده کله چې دا واقع ما تفصیلا ذکر کړې ده بلکې زما په دې باندې یو بیان دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت واقعه او ما د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت تفصیلا ذکر کړې ده په 3 بیانونو کې هغه واورئ په هغې کې ښه تفصیل دی خو موږ به ته اوس صرف اشاره وکړو کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په 30 کال د هجرۍ کې د حج نه فارغه شو واپس را روانو نو په لارې دا دعا وغوښته چې الله عمر مې ډېر شوی دی طاقت مې کم شوی دی او خلک ډېر شوي دي او زه یېرېږم چېرته په دې ذمهوارۍ کې به زما نه څه کمې زیاتې وشي نو یا الله ته ماله شهادت راکه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك یا الله شهادت راکه په خپله لار کې او مرګ راله راکه او دا شهادت راله بیا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښار کې راکه په مدینه کې الورې ورته دا ووی حفصې وی پلاره څه ناشنا دعا دې وغوښته شهادت خو خلک په میدانونو باندې حاصلوي جنگونو لوزي ته شهادت غواړي په مدینه کې غواړي نو هغې ته ووایي چې لور الله ته څه ګرانه نه ده الله اکبر الله دا دواړه خبرې د هغه دپاره را جمع کړې مغیره بن شعب رضی الله عنه صحابي و د ده سره یو غلام و ابو لؤلؤ المجوسي دا مجوسي و دا ابو لؤلؤ چې دا مجوسي و اصل کې د روم و ابو لؤلؤ فیروز المجوسي مجوسي او اصل و د روم دا د مغیره بن شعب رضی الله عنه سره مریو او ډېر تکړه هلک و ډېر ماهر و په ډېرو کارونو پوهېدو نو هغه په ده باندې ټکس لګولی و روزانه 2 درهمه نو بیا هغه ټکس یې په ده باندې ډېر کو او هغه 100 ته ورسو چې 100 درهمه به ته د میاشتې راکې نو د ده عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ډېر قار و ځکه چې عمر رضی الله عنه ووایي دا ټکس په ما باندې ډېر کو 100 درهمه د میاشتې زه د کوم ځای نه راوړم عمر بن خطاب ته خو پته و چې دا ترکاڼ هم دی انګر هم دی او اوسپنې هم جوړوي او هر څه جوړوي نو ځکه پې دا ټکس ډېر کو ځکه د ډېرې پیسې ګټي
نو عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره روانو او په ده باندې تیر شو. نو چې په ده باندې تیر شو نو ده ته وی ما اورېدلي دي چې ته دا پلونه ډېر مزدار جوړې، د جرندې دا پل نه دا ډېر مزدار جوړې، وي په هوا تاویږي. هغه ورته ستا دپاره خو مې داسې پل تیار کړی دی یتحدث عنها الناس فی المشارق والمغارب، خلق به د هغې تذکره کوي په مشرق کې او په مغرب کې. او دا د منګل ورځ وه، دا کوم ورځ چې ورته دا خبره وکړه. عمر بن خطاب ووی تاسو د هلک په دې خبره پوه شو؟ هغه وایي نه، وایي دی ماله دمکي راکوي چې تا به مړ کومه، دی ماله دمکي راکوي چې تا به مړ کومه، دی اصل مقصد دی. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا سحر له د بوت ورځ وه او د سحر مونځ یې پړاوه، د سحر په منځه کې امام او څلور ورځې د ذوالحجې په دې میاشت کې پاتې وي. الله وله د دعا څنګه زر قبوله کړه، یعنی ذوالحجې کې حج کېږي، د حج نه چې واپس راتو دغه دعا یې وغوښته او څلور ورځې په دې میاشت کې پاتې وي. او د 20م کال د هجرۍ و چې دغه خبیث جومات ته ننوتو او یو خنجر یې راوړی چې د هغې 2 سوکې وي، 2 خولې وي او په هغې باندې 3 ګزاره یا بس سیرتونو کې راځي چې 6 ګزاره وو. کوم ګزار چې ډېر خراب کو هغه ګزار دی چې هغه د دې نامه نه لاندې و. نو په هغې سره عمر بن خطاب رضی الله عنه بېهوشه شو، راولیدو او ده بیا په دې چاړه باندې چې څوک به یې مخې له راتلو هغه به یې پوه، تر دې چې 14 کسان یې نور وموال، په هغو کې بیا 6 مړه شوي وو او دا نور بچ شوي وو. نو عبدالله بن عوف رضی الله عنه سره څادر و، هغه څادر یې پرې ور واچو چې راوینیسي، نو هغه خبیث په ځان کې هغه خنجر و او ځان یې مړ کړو. نن سبا شیعګان دته امیر المجاهدین وایي او د ده قبر لځي بابا فیروز دته وایي. بابا فیروز د ده د قبر نه غټه درګاه جوړه شوې د زیرو، وایي دا امیر المجاهدین دی ځکه چې وایي ده د دې امت غټ دشمن او غټ کافر وي وجلی، والعیاذ بالله. دا د هغوی خبرې دي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا کور ته بوتلی شو، هلته بیا بېهوش و په هوش کې بیا راغی او مونځ چې دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پوره کړو، هغه 2 رکعت. او بیا هغه واقعه موږ بیان کړې ده تفصیلا چې هغه بیا د خپل زوی ولیږو د عایشه رضی الله عنها اجازت وغوښتو چې هغه هلته ماله ځای راکړي. نو هغې ولې اجازت ورکړو چې دلته دې ښخ کړی شي. نو 3 ورځې بعد د دې واقعې نه 3 ورځې بعد مړ شو او د اتوار په ورځ باندې خخ کړی شو. دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د شهادت مختصر واقعه وه. د اتوار په ورځ خخ کړی شو او 40م کال د هجرۍ شروع شوی د محرم میاشت وه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې په اجازت عایشه رضی الله عنها. دا یو څو علامات شو 12 انشاءالله باقي به پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، والله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو. څو علامات دي تا ټول لیکلي؟ وی وایه. دوه دي نه یې لیکلي؟ اولني څو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت، هغه ته نبوت میلاوېده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېده. ځمکه د حیره فتح کېدل، د فلسطین ځمکه فتح کېدل 4 شو. سلیمه د روم او فارس ځمکه فتح کېدل 5 شو. امن بخور شي 6 شو. د طاعون بیمارۍ راتګ 7 شو. مصر ځمکه فتح کېده 8 شو. مصر ذکر شو. مصر ذکر شو 8 شو.
ته یو ځای کړو نو 9 شو اوس کم یو دی نن کم ذکر کو فتنې به ډېرې شي 10 او قتل به ډېر شي 11 د عمر د شهادت د 12 علامات شو انشاءالله باقي به پر روان درسونو کې ذکر کوو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين